و راځئ دروازه خلاصه ده سیده راتېر سه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. بخیر راسې تکړه څنګه جوړې خیرات تکراري ده؟ خوب راغلی یارتې وځنډېدله سره. څنګه یاست؟ شکر دی. بخیر رالاست؟ خیر خیراتې څنګه څو ورکې مو سره راوړلې؟ یا ورکې نو څه کوو ورکې خو هر ځای کې د خولې بانډار وکړو. بس صحیح دی دا خولې بانډار دی او تاسې زه به ولاړ سم اوبه به درته راوړم. په یاد دي دا بله ورځ چې ما مریض بوتلی هسپتال ته د دې خوا سره کم ګرمي وبسي. ګرمي خو یاره دروز ګرم دغسې ګرمېدا دی د اګزازون پنکا دا ګرې شان چلند لا بیا مې ولا دا د ګرمي کېږي. د جواب وعلیکم سلام. و څو 1.5 میلیون افغانۍ لمبر به غلط کړی وروره کار څه ناوله و 1.5 میلیون افغانۍ جایزه درته راوتلې ده. څه وایه ماته؟ تاته نه ماته. تاته 1.5 میلیون افغانۍ؟ و خطا دې نه باسي څوک دی چې دا نمبر سم وګوره داسې نه دونه ډېرې پیسې دونه اسانه چیرې وې وروره. څنګه څوک دی د دسکا نمبر دی د کمپنۍ خپل نمبر دی زنګ یې راوړی دی وایي دفتر ته راسه. ما ته وایي وایي ته راسه. یا تا نو څه پېژنې؟ نو تا بیا څه پېژنې چې زما خوا دې پر نمبر زنګ راوړی ادي بیا راځه. اوس زه اماده یم چې خپله جایزه ترلاسه کړم. سمه ده. ښه 4,000 افغانۍ زلوړ به درستم بیا دا 1.5 میلیون جایزه ما ته رسېږي. زما څه خو 2,000 افغانۍ دي. 2,000 به زه درکړم خبر ورسره وکړه. سمه ده زه اوس درستم سمه. 4,000 افغانۍ زلوړ غواړې بس ته چې خلاص یې تېر کوله ما ثناءالله 2,000 به ته ورکړې 2,000 به زه ورکړم ما زه به بل راسي بلا به پسې ورځو د خیر. سمه ده بیخي صحیح. سمه ده بل یې پسې لکه وه موږ تاسو د زړه یاران هغوی لکه درځئ چې موږ تاسو خپله ورځو 12-15 لکه سره رسېږي. یا نمکونه مو ورسره خوړلي دي انډوال مو دي داسې 3 نفر 15 لکه کېږي. یا ته ودرې ته ګرځئ به راسې بل شی چې درځئ چې تر هغو هغه راځي موږ ځو. اول به شربت راوړم بیا خو تللی دي یو ټکسي ته لاس ورکړه وروره ژر وروره ټکسي پسې لکه چوس مه کېږي 1.5 میلیون افغانۍ چې په چی شي مصرفۍ خپل ته یو رخصه راوګرځوه 2,000 افغانۍ ښه وایي 1.5 میلیون مصرفۍ به چی شي الله رخصه استاد اول یې زلوړ ولا ته ودرو. ښه دي دروم یې یاره زه خپله یو دانه اکوا رانیسم ښه ښایسته اکوا نوې نوې درته کوم د کنټینر د خولې ده دا زه خپله په هغه 2 لکه افغانۍ به پوره باج دی هغه ته بیا ورکړم او 3 لکه چې پاته سوه دي هغلته یو ځمکه د یو ځای 1500 متره هغه به رانیسم. زه خپله یو ښه راپور ته لوکسل به رانیسم چې دا نورستان مېلې پکښې وکړم. مړ بخت بیده بخت مې را ژوندی سو او هغه درخشوان زری درخشوان خو لکه زری به ورکړم. خیر دی څه کیسه ده زری 2,000 بیا راکړي خیر دی مخ ته ګوره استاد زه اوس به ټکر وکړې د 1.5 میلیون افغانۍ به راسه قضا کړې کله به راسه پاتې سي در چابکې که ته څنګه قرار روان دی یاره خطا که استاذه غلبوزه که استاذه دلیا ودرو دلیا درځه ژر درځئ ای وروره ازما زری ښه وایي وده دا د زری ورکړو ژر کوه وروره بس دغه دې واخله خدای دې خیر راکړي خدای دې خیر راکړي. وبخښئ ستاسو څه خدمت کولی شم؟ خپله خبره دې ورسره شریکه کړه ورته ووایه خو دغه دی هغه زما 1.5 میلیون افغانۍ. د چی شي 1.5 میلیون افغانۍ؟ دا اوس چې دې زنګ راووهلی چې تا راسه دفتر ته زه هم ته به بیا د دا آواز و
چا خو به د پیسو غوښتنه نه درڅه کړې په ټلیفون کې پیسو غوښتنه درڅه کړې څه معنا خو تا 4000 افغانۍ زلوړ راواستو زلوړ موز د ستر روانسته وي چې وګور در رسېدلي دي زه پوه شولم چې تاسې یو چا خطا ایستلي یاست خطا ایستل څه معنا لري دا څنګه خبرې کوي خو تا راته وویل تا 4000 افغانۍ راواستو راسه 1.5 میلیون افغانۍ یوسه بالکل دا ورخه خطا ایستلي یاست آینده وخت لپاره پام کوئ هره شبکه خپل مخصوص لمبر لري او شبکه والا هیڅکله د چا څخه د پیسو غوښتنه نه کوي نو تا ولې وکړه خو تا راسه واخیستلې ونه دا تا ته مو راواستولې هلته قرار کښېنئ بیروبار مه کوئ دلته دا نور خلک ولاړ دي دا څنګه کار دی یو واره زنګ راووالې اوس به یا نسته 1.5 میلیون افغانۍ هغه که نه هغه زما 4000 افغانۍ خو راکړي 5000 افغانۍ زره یې مله رخشې والا ته ورکړي ورخشې والا ته مو زره ورکړي ته اوس نورې خبرې پسې لکه واز ما 2000 افغانۍ پلار راکړه از ما 2000 افغانۍ هم راکړه هغه ما د بیل دپاره راخیست وې زه مو د برق بیل ته ویلو وم دا اوس څنګه کار دی تاسو دوه راته پخوا سواست تاسو هم لاس راته یو کوي یا زه خپل 2000 غواړم زه بیل ته ویلو وم وروره چې هغه د ګټې ځای ور سره یو ځای واس لاسونه مر سره ټکوله چې و ونیسه درځه اوس چې بیرته د تاوان اوس خو ګټه هم نشته نو د تاوان ځای رالی هم راسره شرکان سي اوس ولې راسه چې لاس واس او 15 لک افغانۍ چې مو غوښتې په هغه ګړي مو دا خبره نه کوله چې زه د برق بیل ته ویلوم جنجال مسره کوي وروره ورسي د باندې وځي خپل مشکل هلته د باندې سره حل کوي مشکل خو تاسو جوړ کړی دی اکه ماته مشکل نه ری ما وا چې شي 2000